د اشرف غني ډیر لوی او تاریخي ګام دا چې څنګه او څه کول غواړي ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سلام، وخت مو په خیر. ولسمشر محمد اشرف غني وایي راتلونکي پسرلي د اوبو مدیریت او مهارولو لپاره شاوخوا 300 میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې ورسره به د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم د اوبهیزو سرچینو په مهارولو سره د اوبو کمښت ستونزه په اساسي توګه حل شي. د ولسمشر ماڼۍ له لوري په دې اړه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي ولسمشر غني د اوبو پر مدیریت او مهارولو جدي ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې د شاتوت بند په جوړولو او د پنجشیر له سیند څخه کابل ته د اوبو په راستنولو سره به د کابل ښار د اوبو ستونزه په اساسي توګه حل شي. د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکي وایي په کابل کې د شاتوت اوبو او برېښنا بند د ډیزاین تفصیلي چارې بشپړې شوې او عملي چارې به یې په راتلونکي حمل میاشت کې پیل شي. د شاتوت د اوبو او برېښنا بند د کابل په چهاراسیاب ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ټاکل شوی د کابل له 2.2 میلیونو څخه زیاتو اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې او 2080 هکټاره کرنیزه ځمکه به هم خړوبه کړي. د یادولو ده چې اشرف غني په داسې مهال کې د اوبو د مهارولو او هغوی ته د بودیجې د ځانګړي کولو خبره کوي چې څو ورځې وړاندې پاکستان سخته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې باید د افغانستان سره د اوبو تړونونه وشي. دوی ویلي وو چې پاکستان حکومت باید یوه لاره پیدا کړي او دې برخه کې له افغانستان سره تړونونه وکړي او په پوره توګه د اوبو د مهارولو مخه ونیسي. له دې وړاندې په افغانستان کې د پاکستان پخواني شهزاد پیر هم ویلي وو چې افغانستان غواړي په خپلو اوبو باندې 14 بندونه جوړ کړي. داسې ښکاري چې د اوبو مهارولو لپاره د اشرف غني پلانونه سر له اوسه پاکستان عادي نه دي نیولي او ښایي د مخنیوي لپاره یې هڅې وکړي ځکه د پاکستان تر 40 سلنه اوبه له افغانستانه پوره کیږي او په پوره توګه د اوبو مهار کېدل د دوی د تباه کېدو په معنا ده. دغه راز ولسمشر غني د برېښنا شرکت ته هم لارښوونه کړې چې د برېښنا په برخه کې د شته فساد او ستونزو مخنیوی وکړي او د برېښنا بیلونه د میاشتني کړي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني دغه اقدام څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.